مرونو عام انشورنس چې څنګه کنونشنل انشورنس کې دغه دی خو بس د بوسو لاندې اوبه لکه وایي تقي عثماني صاحب اجازه ورکړې تقي عثماني صاحب ډېرې شوي اجازې ورکړي او غیر شرعي شیو ته اجازې ورکړي. ګوره د کوم چې کنونشنل انشورنس کېږي د ګاډو یا دغه بزنس انشورنس کېږي نو انشورنس چې تا ته وکړي نو هغه د سودي معامله شو. ولې شو؟ ګوره اول وجه دا ده چې دا پیسو په مقابله کې تا نه پیسې اخلي. مثال تا ته وایي چې موږ ته به پیسې راکړي خو چې کله اکسیډنټ تا وشو پیسې به بیرته درکړو نو ربا همدې ته ویل کېږي چې د پیسو په بدل کې پیسې اخیستل او ډېرې اخیستل. نو انشورنس کې همدا کار کېږي ډېرې پیسې تا درکوي نو دا د سود یو شکل شو. بیا قمار دی ګیملینګ دی. څنګه ګیملینګ دی؟ ګوره هلکه دا پیسې به ولګې نو کیدای شي که ستا اکسیډنټ وشي تا ته به موږ پیسې درکړو کیدای شي هغه د کیدای شي خبره ده. بل دا دې کې انسرټنټي ده انګریزان چې ورته وایي که نه مجهولوالی دی. هلکه